یو بهراني کمپنۍ افغانستان کې د چرسو د پروسس کارخونه جوړوي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. یوې بهراني کمپنۍ د طالبانو له چارسنبالي حکومت سره هوکړه کړې چې هیواد کې به د چرسو د پروسس فابریکه جوړوي. د طالبانو د چارسنبالي حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند قاری سید خوستی د چهارشنبې په ورځ د لندۍ په 4 خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د سی فارم په نامه کمپنۍ غواړي چې افغانستان کې چرسو د پروسس کارخونه جوړه کړي. د خوستی په خبره له نوموړې کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او نږدې راتلونکو ورځو کې به کار پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي له دې وروسته به په قانوني توګه د هیواد د چرسو ټول تولیدات له دې کمپنۍ سره قرارداد کیږي. خوستی زیاته کړې چې سی فارم کمپنۍ به په دې برخه کې 450 میلیونه ډالر پانګونه کوي او دوی به له چرسو یو ډول درمل او کریم جوړوي. خوستی ویلي نه دي چې سی فارم کمپنۍ کوم هیواد پورې اړه لري. د یادونو وړ ده چې پخواني حکومت کې د چرسو پیر، پلور او قاچاق ناقانونه ول. ګرانو دوستانو، که زموږ چینل هم تر څو سبسکرایب کړی نه وي نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د الله په امان.